السلام علیکم. ځوانانو ته یو مهم زیری لرم. قسم درته کوم چې ډیر مهم او رښتینی زیری دی. هغه ځوانان چې د الله تعالی له ډاره محارمو ته له کتلو سترګې ټیټوي، باور وکړئ ډیر لوی او لوی اجر لري. کله چې تاسې نامحرمو ښځو ته له کتلو سترګې ټیټوئ، ستاسو د عملونو په صندوق کې نیکي ورزیاتیږي او په پایله کې هر څومره نیکي چې ورزیاتیږي په همغه اندازه تاسې ته پاکه او باعزته میرمن په نصیب کیږي. ما ترک عبد شیئا لله الا عوضه الله خیرا منه. هر بنده چې یو شی د الله تعالی لپاره پرېښودو چې ناروا وه، الله تعالی به تر هغه څو چنده ښه شی ورپه نصیب کړي. د علماو په نظر ځینې وخت یو شمېر عبادتونه تر شاعري عبادتونو وروسته د مسلمانانو لپاره لومړیتوبونه وي. مثلا د تجار لپاره لومړی عبادت او تر ټولو ښه نفلي عبادت دا دی چې صدقه ورکړي او له خلکو سره مرسته وکړي. ځوانانو تاسې ته یې وایم، په داسې زمانه کې چې فساد او جرمونه خپل اوج ته رسیدلی دي او هر تنکی ځوان موبایل او انټرنیټ ته آسان لاسرسی لري او ناوړه فلمونو یا ناروا فلمونو ته او نجونو سره ناروا اړیکو ته لاسرسی د ځوانانو لپاره تر ټولو وختونو ډیر آسان او لاسرسی ورته ارزانه دی. په داسې وخت کې باور وکړئ تاسې لپاره تر ټولو ښه عبادت دا دی چې له محارمو سترګې پټې کړئ، له نارواو خپلې سترګې، غوږونه، لاسونه او د بدن نور غړي وساتئ. باور وکړئ که تاسې نامحرمو ښځو ته له کتلو سترګې ټیټې کړئ او له نارواو ځان وساتئ، الله تعالی ته نږدې کیږئ او مقام ورته څو چنده لوړیږي. فکر وکړئ که تاسې د یوه پاچا میرمنې سره نږدې اړیکې ولرئ او هغه تاسې ناروا ته دعوت کړي، په داسې حال کې چې تاسې غریب یاستئ او هیڅوک مو شاوخوا نه وي، څه به وکړئ؟ یوسف علیه السلام باید موږ تاسې ته قدوه او الګو وي. غریب و، د پاچا د دربار خدمتګار و، د پاچا میرمنه پرې مینه وه. داسې حالت کې چې هیڅوک نه و، پاچا میرمنې ترې ناروا غوښتنه وکړه خو ده رد کړه. د تقوا او پرهیزګارۍ الګو دی. فکر وکړئ که دا یې منلې وی، دغه ناوړه وړاندیز یې منلی وای، په دربار کې به د مقام څومره لوړ شوی و د خلکو پر وړاندې. د پاچا د میرمنې ته به یې خاص ځای درلود او پاچا ته به یې طبعا ځای درلود، ځکه چې میرمنه کله هغه د هغه سپارښتنه ورته وکړي او د هغې ملاتړ ولري، خو طبیعي ده چې په دربار کې به مهمه دنده او مهم ځای ولري. خو یوسف علیه السلام دا هر څه رد کړل. الله تعالی د یوسف علیه السلام کیسه ډیره په ښه انداز باندې په قرآن کریم کې روایت کړې ده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. کله چې یوسف علیه السلام د مصر د عزیز د میرمنې زلیخا په کور کې و او هغې هڅه کوله چې د یوسف علیه السلام توجه ځان ته جلب کړي او بالاخره یوه ورځ ورونه وتړل او دته یې ویل چې زر راشه. یوسف علیه السلام یې په ځواب کې څه وویل؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. الله تعالی ته پناه وړمه، هغه زما رب دی او ما ته یې ښه منزلت راکړی دی. زه داسې ظلم نه کومه، که داسې ظلم وکړمه الله تعالی به هیڅکله ظالمان بریالي نه کړي. کله چې یوسف علیه السلام تقوا وکړه او له الله تعالی وډارېد او د زلیخا ناوړه وړاندیز یې رد کړ او الله تعالی ته یې ترې پناه یوړه، له یوه غریب هلکه د مصر واکمن باندې بدل شو، چارواکی شو، مهم د مصر. یوه ورځ د کاروان روانو، له شور او ځواک او مقام نه ډک او دبدبې نه ډک کاروان د یوسف علیه السلام روانو. یوې وینځې په یوسف علیه السلام باندې سترګې ولګېدې او دا یې وویل چې سبحان من جعل عبیدا ملوکا بطاعته. پاکی د هغه ذات لره چې په خپل طاعت او عبادت یې له غلامانو پاچایان جوړ کړل. زیری درکوم، باور وکړئ که تاسې
د الله تعالی عبادت وکړئ، له نارواو ډډه وکړئ، باور وکړئ چې هیڅ کله به ټیټ مقام ونه لرئ، همیشه به مو مقام لوړ وي او الله تعالی ته به نږدې یاست. د ګناه د پرېښودو او د نیکو عملونو د ترسره کولو لپاره که په قرآن کریم کې همدا یو آیات وایي بس و چې زړه پرې ډاډه کړئ. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغه کسان چې ګناه کوي داسې انګیري چې دوی به له هغو کسانو سره چې نیک عملونه کوي موږ برابروو؟ د دوی مرګ او ژوند به یو شان وي؟ ډیره بده فیصله ده چې دوی کوي. هیڅ کله داسې ګمان مه کوئ هغه کسان چې ګناه کوي له هغو کسانو سره برابر دي چې دوی نیک عملونه کوي. الله تعالی ته د دوی مقامونه ډیر متفاوت دي. ځمکه او اسمان فرق لري. Oh